نن زمونږ درس د عربۍ د ژبې د هغه الفاظو متعلق او په باره کې دی چې هغه د کارونو او دارنګې د ملازمتونو او وظیفو په باره کې استعمالیږي. خو د درس د شروع کولو نه مخکې دا یوه خبره په ذهن کې کیدی چې زمونږ ټیم دا غواړي چې په دې چینل باندې د عربۍ ګرامر یوه سلسله او لړۍ شروع کړي. انشاءالله دا کورس به په داسې ساده او اسانه طریقې سره مونږ کوو چې د دې نه هر یو شخص څه نه څه فایده حاصله کړي. که یو کس یو شخص د سره نه د عربۍ کوم کتاب ویلی نه وي یا هغه د مدرسې طالب وي یا د کوم مکتب چې دی زده کوونکی وي طالب وي چې هغه ترېنه هم څه نه څه فایده حاصله کړي. انشاء الله الرحمن چې په داسې ساده او په داسې اسانې طریقې سره به دا کورس کوو چې هر یو شخص هغه ترېنه څه نه څه فایده واخلي. نو په دې کورس کې به چې دی 3 شیان مونږه وایو: نحوه، صرف او د عربۍ د ژبې زده کړه. دا 3 شیان به چې دی په دې کورس کې شامل وي د عربۍ په ګرامر کې. نو د ټولو ملګرو نه په درنښت سره هیله کیږي چې دغه ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کوي او دا خبر نورو ملګرو ته هم ورسوئ. راځو نننی درس ته. په نن سره اولنی لفظ دی معلمون. معلمون ښوونکی یا استاز. معلم دا ښوونکي ته ویلی کیږي او دارنګې استاز ته ویلی کیږي. معلمتون. معلمتون ښځینه ښوونکې یا استازه. معلم هغه نر استاز ته ویلی کیږي، استاز ته ویلی کیږي، او معلمتون دا استازې ته ویلی کیږي. طالبون زده کوونکی. طالبون زده کوونکی. طبیبون. طبیبون ډاکټر. جراحون. جراحون اپریشن کوونکی. د اپریشن چې کوم ډاکټر وي هغه ته ویلی کیږي جراح. طبیب الاسنان. طبیب الاسنان د غاښونو ډاکټر. طبیب العیون. طبیب العیون د سترګو ډاکټر. طبیب الاطفال. طبیب الاطفال د ماشومانو ډاکټر. مهندسون. مهندسون انجینیر. مهندسو کهربائیون. مهندسو کهربائیون برېښنایي انجینر. د برېښنا د بجلی چې کوم انجینر وي هغه ته مهندسون کهربائي ویلی کیږي. القاضي. القاضي پښتو کې هم موږ دې ته قاضي وایو. المحامي. المحامي وکیل. وکیل ته چې دی هغه محامي ویلی کیږي. جندیون. جندیون عسکر. شرطیون. شرطیون پولیس. پولیس ته شرطي ویلی کیږي. تاجرون. تاجرون سوداګر. مدیرون. مدیرون موږ هم په پښتو کې مدیر لفظ استعمالو. بائعون. بائعون لورونکې یا خرڅونکې. دارنګې دکاندار ته هم ویلی کیږي. مقاولون. مقاولون ټیکهدار یا قراردادي. سیاسیون. سیاسیون سیاستدان. بائع خضار.
بائع خضار د سبزیجاتو پلورونکی د سبزیجاتو خرڅونکی هغه شخص چې هغه سبزي وغیره خرڅوي هغه ته ویل کېږي بائع خضار. اسکاف موچی. حلاق حجام یا نائی. حلاق دا نائی ته ویل کېږي. حارس چوکیدار. حارس چوکیدار یا ساتونکی. جزار قصاب. خازن خزانچی. خیاط خیاط درزی څوک ورته وایي. سائق چلونکی یا موټروان. سماک د کبانو خرڅونکی یا نیونکی دواړو ته ویل کېږي. عطار د عطرو پلورونکی یا خرڅونکی. غسال دوبي. فلاح بزگر. فنان هنرمند یا ماهر.